درې لاند مهم او تازه خبرونه. لومړی خبر: راپورونه وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل شوې دي. یو شمېر باوري سرچینې رسنیو ته ویلي چې طالبان به د زندانیانو یوې نوې لیست افغان حکومت ته سپاري او له مخې به یې پخواني لیست کې د راغلو 592 بندیانو پر ځای په همدې شمېر نور کسان په ګوته کیږي او د افغان حکومت له زندان خوشي کیږي. د وروستیو شمېر له مخې تر دې دمه 4019 طالبان زندانیان د افغان حکومت له لوري خوشي شوي دي او طالبانو بیا د افغان حکومت 230 زندانیان خوشي کړي دي. افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې د طالبانو په لیست کې راغلي هغه طالبان نه خوشي کوي چې دوی شخصي جرمونه لري او په اړه یې د خلکو شخصي ادعاوې پرتې دي. دویم خبر: جواد عثماني پر کرونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر په کمیدو دی. د روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې ویلي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله هیواد کې پر کرونا وبا د اخته کیدونکو کسانو شمیر پام وړ کم شوی دی. خو په خبره هیواد لا هم له یادې وبا پاک شوی نه دی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې له دغې ناروغۍ د ځان ژغورنې لپاره د روغتیا سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. عثماني د کابل روغتونونو کې د اکسیجن کمښت ستونزې ته په اشاره وویل چې اوس مهال دا ستونزه حل شوې او ټول روغتونونو کې په کافي اندازه اکسیجن لري. دریم خبر: رباني عبدالله او نور ته د نور په واک کې ګډون غیر معقول هدف دی. جمعیت ګوند کې تر خپلمنځي ستونزو وروسته صلاح الدین رباني چې ځان یې د یاد ګوند سرپرست بولي وایي د نورو په واک کې شراکت غیر معقول هدف دی. نوموړي د یاد ګوند څو غړو ته عبدالله، عطا محمد نور او یونس قانوني ته په اشاره ویلي چې واک ته رسیدل د جمعیت ګوند اساسي هدف دی خو د څو وزارتونو او سفارتونو په بدل کې د نورو په واک کې ځان شریکول غیر معقول هدف دی. نوموړي چې اشاره یې عبدالله ته وویل جمعیت د هغه په رهبرۍ د سولې پروسې مخالف نه دی خو په وینا یې ځینې ګړی له دې پروسې سره سیاسي چلند کوي. نوموړي د غراض د جمعیت ګوند د عمومي مجموع ترسره کېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبرې هم وکړې. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ او تر نورو ویډیو ښه وخت.